ګل بشرې څه وایې؟ ما سره واده وکړه. خفه کېږه مه، زما لږ خاصه لږ پکار دی. خاص مطلب؟ باید اوچت کاروبار ولري. بیا خو زه ستا په شرط پوره یم. زه د غره په سر پاپړ خرڅوم. د 10 کلونو راهیسې په داخلي او خارجي دفترونو کې کار کوم. خو یې د ریاضي استاده، ته ماته دا ووایه چې ساین کوساین او د محمد بن موسی فورمول زه په کوم ځای کې استعمال کړم؟ پرون یو پارک ته لاړم، داسې څه مې ولیدل که درته ووایم تاسو به باور ونه کړئ. 2 ښځې یو ځای ناستې وې او چوپ ناستې وې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. د مکتب مدیر خبرې کوم. مهرباني وکړه مدیر صاحب. ستا زوی د مکتب ټول ریکارډونه مات کړل. نه پوهېږم دې بدبخته زوی سره زه څه وکړم چې په کور کې وي قابونه ماتوي، چې مکتب ته لاړ شي ریکارډونه ماتوي. غریب سړی په 2 وختونو کې چرګ خوري. اول کله چې دی مریض شي او دوهم کله چې چرګ مریض شي. دا نفر په وره کمل شوی څوک نه لري، کفن راوړه. بازار ته لاړ شي او کفن راوړه. دا دی لاړم. شین راوړم که سور؟ و خدای دې غرقه کفن سپین وي سور نه وي. پخوا به چې څوک نیمه شپه د خوب نه راپاڅېده 2 رکعته تهجد لمونځ به یې وکړو، دعا به یې وکړه او ویده به شو. او اوس چې څوک د خوب نه راپاڅېږي خپل لایک او کمنټ چک کړي او بیرته ویده شي. او بچه جوانی تو رو سعی چی میکنی؟ پیسه اینترنت خلاص نمیخوایم، پیسه اینترنت پیدا کنیم دیگه. چی کنیم بابه؟ مونږ افغانانو مجبه خلک یو. 10 کاله ماشوم ته د خبرو کولو طریقه ښیو او کله چې خبرې کول زده کړي نو بیا یې ټول عمر خبرې کولو ته نه پرېږدو. با خدمت مشتریان سلام، خوش آمدید. چه خدمت کنیم محترم؟ خدمت دا دی چې ما سره واده وکړه. زه تاسو سره واده نشم کولی. تا پلار به هم را سره کوي، څنګه به نه کوي؟ دومره پیسې چې تاسو ما نه خوړلې په هغو باندې 2 ودونه کېږي. محترمه که تخنیکي ستونزه یې ووایي واده نشم در سره کولی. ښه چې واده نه را سره کوي دا راته ووایه چې اترا چېرته ده. بخښنه غواړم محترمه، موږ خپله هم نه پوهېږو. تاسو هم نه پوهېږئ. زه وایم دا څنګه په رڼا ورځ غلاوې کوئ؟ بند که خدای دې غرقه